د سالنګ په اړه تازه او دویم نوی زیری. سالنګ کې د نوي تونل د جوړولو هڅې پیل شوې دي. سرپرست حکومت وایي چې د هیواد په اقتصادي وده کې د سالنګ لوی لارې اهمیت ته په کتو په دغې لوی لارې کې د نوي تونل د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د سرپرست حکومت ویان د سالنګ تونل د مسافرو وړونکو او سوداګریزو موټرونو د تګ راتګ لپاره بسندوي نه ګڼي او زیاتوي چې د ژمي له رارسېدو سره په دې لویه لار کې ستونزې لا زیاتېږي. یو شمېر چینایي انجینران چې د سالنګ د تونلونو د جوړولو په برخه کې کار کوي د پروان د والي له مرستیال سره په کتنه کې بیا وایي د سالنګ د دویم تونل پروژې سروې روانه ده. څو ورځې مخکې د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت هم اعلان کړی و چې د امکاناتو له برابرېدو سره به د سالنګ پر دویم تونل هم کار پیل کړي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.